طالبان ورونو یوه بله خبر واورئ. دا نصاب د ټولنې دپاره دا د لباس حیثیت لري. دا ټولنه طالبانو ولاړه ده که مزل کوي؟ دا ټولنې څه دي؟ د دنیا ټولنې مزل کوي. انسان دوه حالته لري طالبانو ورونو. یو هغه حالت ته چې د نشو حالت د غټي، یو هغه حالت ده چې جای په جای ولاړ وي. انسان چې د نشو په حالت کې وي، تیر اختر کې چې کالي ګنډلي ول هغه څه کالم کار ورکوي که نوي کالي به ګنډي؟ نو طالبان ورونو نصاب هم د ټولنې دپاره د لباس حیثیت لري. 500 کاله مخکینی کالي چې موږ ته ګنډلي هغه کالي اوس هم موږ اغوندو. ای غوندو که نه؟ نو موږ کې لنډ سوي نه دي. سړي کې چې کالي ډېر لنډ وي طالبانو وایي تا د هغه 15 کلنۍ کالي ته اوس واغونده، ولاکه دې په لاس کې جایز وي، سر دې ولاکه تر نه وځي. نو طالبانو سړی بد ښکارېږي. نصاب بدلون ته هم دومره ډېر ضرورت شته. ګوره تاسې په دې فکر مه کوئ دلته کېدای شي تاسو ته ملایان وایي چې نصاب بدلوي لکه چې قرآن و حدیث بدلوي. هغه دې وي نصاب کې دې فکر وکړل شي چې مونږ دا دومره ډېر کتابونه چې په نصاب کې لرو، کوم لکه مثلا ما مخکې درته ویلي د تصوف کتاب مونږ نه لرو، باید رایو چې سم سره پوه سو چې څوک یې مني څوک یې نه مني، او څوک خپل ځان ته دکانداري پکې کوي، سم به پې باندې پوه سو. یو کتاب دې راوړي. د سیرو کتابونه نه لرو، د عقایدو کتابونه مونږ نه لرو. یو شر عقاید مونږ څه کوو؟ یو سم کتاب دې دلته د نصاب ته راوړل شي. نحوې د داسې کتابونه راوړل شي. دا خو څه واجب نه دي که نه؟ نحو په مونږ واجب ده، دا خو نه دي وایي. داسې کتابونه چې مونږ له هغې نه فارغ سو، هم مو ژبه زده وي هم مو نحو زده وي. داسې کتابونه د مدرسې ته راوړل شي. داسې کتابونه د مدرسې ته راوړل شي چې مونږ ټولنه د نن عصر موافق درک کړل شي. هغه علوم میبزي مبارکه دې لرې شي. که فلسفه راوړل کېږي د نوي عصر د الحاد د مقابلې دپاره د فلسفه راوړل شي. مونږ خپل اسلامي فلسفه دې راوړل شي چې مونږ د الحاد خو د هغې زمانه وله چې هغه به چا سره جنجالونه ول، هغه نه معتزله شته د نن زمانه کې، هغه شیان بیخي شته، د نه څه ضرورت ته چې مونږ له هغوی سره. نو د هغه څه ده دا نصاب، دا د ټولنې دپاره څوک ده؟ د لباس حیثیت لري. نو چې کله انسان په غټېدلو حالت کې وي نو هر کال به نوي نوي کالي کوي که نه؟ نو دا هم طالبانو د چا حیثیت لري؟ د لباس د نصاب. نو په ټولنه کې باید طالبانو څوک سي؟ دا بدل سي. خو دوه کس شیانو ته طالبانو باید ډېره توجه وسي. یو دا ده چې هغه ټولنې ته وکتل سي چې دا ټولنه په څومره اندازه کې ده، هغومره اندازه باندې د لباس ورته جوړ سي. قد د ټولنې ته. دویم دا ده چې قیمت د ټولنې ته دې وکتل سي چې دا ټولنه څومره قیمتي ټولنه ده. اوس طالبانو ورونو وړکي ماشوم ته سړی څه رقم ته کالي کوي او غټ سړي ته سړی څه رقم کالي کوي؟ فرق کوي؟ کوم قیمتي؟ اوس یو سړی د طالبانو ورونو غټ حیثیت والا سړی دغه ته چې ته کالي کوي خو قیمتي کالي به کوي. نو ته چې دغه هغه د قامت لحاظ به هم کوې، دغه سړي د قیمت لحاظ به هم کوې. دلته ټولنې فرق لري. اوس د افغانستان داسې ټولنه ده، یو دم داسې کتابونه مه ورته راوړه چې هغه دلته نور جنجالونه دغه نصاب نه را پیدا کړي. ځکه دا ټولنه تر اوسه پورې ډېره قد یې ډېر جګ نه ده. که دلته ته د هغې ټولنې کتابونه ورته راوړي چې هغوی ټولنې ډېر پرمختګ کړی ده، نو چې ډېر اوږده کالي ورته راوړي بیا هم پکې پښو پسې به څوک وي، پسې جنګېږي به، پښه پکې بنده سوي راغورځېدلی وي. د ټولنې ته وګوره همغسې نصاب ورته جوړ کړه. او بل دا ده قیمت د دې ټولنې ته مو ګوره چې دا ټولنه څومره قیمت لري. د هغومره قیمت په اندازه باندې د ټولنې ته یو نصاب راوړه. الله عز وجل دې وکړي چې د افغانستان علما نصاب ته جدي توجه وکړي او په نصاب کې داسې یو بدلون راولي چې د ټولنه کې علما راویښ کړي. داسې کتابونه د ټولنې کې د مدرسو په نصاب کې راوړي. تاریخ موږ په مدرسه کې کله لرو؟ اجتماعیات نه لرو طالبانو ورونو. اوس تاریخ دا آینه ده، اصل کې امتونه درښیي، مخکیني امتونه درښیي، په ډېرو شیانو دې پوه کوي. دا چې موږ دې ټولنې ته راوړو. قصص طالبانو ډېر مهم دي، موږ قصص نه لرو. قصې څه دي طالبانو ورونو؟ ما سره یو کتاب ده قصو وایي دما ژوند بدل کړ، دا نوم د طالبانو. قصو عربي ده. قصو دما ژوند بدل کړ طالبانو. دا ځان ته یو علم د علم د قصصو. سورت یوسف څه راځي قرآن کې؟ نو قصې د انسانانو ژوندونه بدلوي. دا ځان ته یو علم د طالبانو د قصصو علم موږ بیخي په مدرسه کې لرو چې دا
راوړو ورسره او بحث پې باندې وکړو او خپل ځان دپاره داسې قیسې راوړو چې په هغو قیسو باندې موږ هغه ژوند بدل کړو یو مسیر ته مو روان کړي یو مفید طالبین لرو خو هغه خو ډېره هغه اوله زمانه کې ده هغه داسې قیسې دي طالبانو ورونو چې د هغو زمانې وي اوس د موږ د خپل زمانې د سیاستونو د حکومتونو کیسې راوړو او خپل اهداف ترنه لاسته واخلو او په دې باندې پوه سو چې تربیت دا یو مسؤلیت ده تربیت داسې د انسانانو وکړو چې ګوره ته د مدرسې نه فارغ سوې ته د پوهنتون نه فارغ سوې ته د مکتب نه فارغ سولې دا ګوره یو مسؤلیت ته د مسؤلیت په سترګه ورته وګوره او یوه بله خبر دا د طالبانو المعرکة الفکریة اشد طالبانو دوه جنگ دي دلته یو جنگ چې دا مسلحانه جنگ ده یو فکری جنگ ده مسلحانه جنگ چې د طالبانو ورونو دا هغه جنگ چې کوم انسانان یې هغه پکې وځل کیږي لږ خلک پکې کې وځل کیږي فکری جنگ کې طالبانو ټوله ټولنه له منځه ځي ټوله ټولنه وځل کیږي ټولې ټولنې غیرتي شجاع ښه فکرونه وځل کیږي طالبانو ورونو دا یو لوی خطر ده د اسلامي امت دپاره نو تاسې په دې نصاب کې هغه فکری جنگ ته ډیره توجه وکړئ چې فکری مقابله څنګه وکړو پرون چې زه ترجمې نه خلاص وم یو مولوي صاحب ماته کتاب وړاندې کړ وایي دا ما جوړ کړی دی موږ د دورې شاګرد پاتې سوي یو په دغه انټرنیټي آلاتو استعمال باندې چې دا نن عصر کې څومره مهم دي په دې کتاب جوړ کړی ما ته ویلې دا ته لږ وګوره زه یې چاپوم نو ډېر ښه کتاب و طالبانو خوند یې راکړ چې الحمدلله د موږ د فکر په انسانانو دومره تاثیر وکړ چې اوس به دا کتاب هم زتی په ټولنه کې رواج سي او دې ته به ټولنه به دا د خپل ژوند دپاره یو هغه وګوري چې موږ له دې هغه نه څومره استفاده وکړو ځکه دوه ورځې چې انټرنیټ بند و طالبانو خلک بیخي لکه لیوني داسې ول کنه لکه سا چې نه وه پکې خو دې نه معلومیږي چې دا د نن زمانې روح ګرځېدلی نو چې روح یې ګرځېدلی دې روح ته ته اوس کار وکړه که نه کار داسې ورته وکړه چې دا روح ټول اسلامیزم کا د اسلام دپاره کارونه په باندې وکړه موږ څه فایده ترې راخیستلې ده موږ ټول هغه دا ده چې دغسې یو دریم سړي ته چې ته ووایې چې ته د ملایان تعقیب که ما ته ووایې چې د ملایان په خپل منځ کې په دې میډیا کې څه شی کوي یا یو دریم هوښیار علمي سړي ته ووایه چې ته میډیا وڅاره د افغانستان انسانان وڅاره چې د افغانستان کې علما څه وي تا ته به دی پنځم شپږمه ورځ راسي وایي ما خو چې علما وکتل امت راپورته کوي نو امت په خپل منځ کې اخته کوي داسې نه د طالبانو چې انسانان تاسې غوندې غلي ناست دي دغسې یو عاقل سړي ته ووایه ورته ته دا میډیا وڅاره یو 2000 GB هغه به انټرنیټ په درکم ته دغسې د علما وڅاره چې د علما په څه اخته دي په دې میډیا نه کوم پیدا دوی ترنه اخلي دی به لسمه ورځ تا ته راسي وایي یاره چې فکر مې وکړ ډېر لږ ملایان ول چې امت یې راپورته کو او ډېر ملایان ول په دې باندې لګیا و هغه کافر او دا مسلمان هغه فرض او دا واجب هغه یې نه مني وابي او دا یې نه مني پنجپیري تا ته به خبر همدا وکړي چې امت کې د علما خپل منځ کې اخته دي او ډېر کم علما دي چې امت راپورته کوي که د هغو علماو فکر داسې سي چې دا ټول خپل منځي مسلو نه تیر سي او دا امت ټول په پورته کېدلو باندې سي بیا به طالبانو دا درون امت په دې زینو کې دویم منزل ته وخیزو چې دویم منزل ته مو وخیزو دریم ته به وخیزو څلورم ته د ټولو په سر باندې به دا امت بیا ولاړ وي دا امت به بیا د دنیا قیادت کوي او چې ته خپل منځ کې اخته کړې نو څه ګټه به یې شي د اختلاف خو اوسنی نه ده که نه ټول اختلافونه